بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن په مایکروسافټ ایکسل کې هوم ټیپ شروع کوو. هوم ټیپ پرون فایل مینو ختمه کا ګوره ایکسل پروګرام خلاصوم دلته ګوره لیکل شوی دی هوم ټیپ. دا هوم ټیپ په هر پروګرام کې هوم ټیپ کې بنیادی شیان دي ضروري او بنیادی می. دا ګوره په څو ګروپونو تقسیم شوی: کلیپ بورډ، فند، الاینمنٹ، نمبر، سټایل، سیلز او ایډیټینګ. اول د کلیپ بورډ نه شروع کوو. کلیپ بورډ ګوره تاسو مخکې ویلو چې هغه ځای کې کاپي شوی معلومات ساتل کیږي هغه ته څه ویل کیږي؟ کلیپ بورډ. یعنی کوم کاپي شوی معلومات چې یو څه موږ او تاسو کاپي والو هغه کوم ځای کې ساتل کیږي؟ کلیپ بورډ کې. لکه مثال په توګه ګوره کلیپ بورډ څنګه معلوموي؟ دا لنچ بټن خو ګوره په دې وخت کلیک کوي تاسو ته کلیپ بورډ راشي. ګوره لیکل شوي چې کلیپ بورډ امټي، کلیپ بورډ کې وایسه نشته دی. کاپي آر کټ ټو کلیک آیټم، یعنی دا کاپي او کټ شوي اشیان څه کوي ځان سره ساتي. مثال ګورئ دلته زه راځم لیکم کمپیوټر انټر مې ووالو د دې کاپي اخلم نو ګوره هلته آپشن په نوم د څه دی؟ کاپي. چې کاپي کوم ګوره کلیپ بورډ ته راغی او که نه. که زه چېرته مثال په طور دلته راشم ولیکم افغانستان انټر کمه دا کټ کم ګوره هلته راشي دا کټ آپشن دی ګوره چېرته راغی؟ کلیپ بورډ کې. یعنی دا کاپي شوي معلومات په کلیپ بورډ کې ساتل کېږي، کاپي شوي او کټ شوي. اول ګورې دا د کلیپ بورډ مسایل درته وایم. پیسټ دی، پیسټال دی، پیسټ کلیرال دی، یو پیسټ یو ډیلیټ دی. کاپي څه معنی؟ یو څه کاپي اخلي. او پیسټ څه معنی؟ د هغه چې کاپي دې څه نه به کارلی؟ پیسټ نه. مثال په توره اوس دا زه دیز نه څه کوم ختموم ګوره دیز نه چې ختم شي بیا هم کلیپ بورډ کې شته. دا چې ته غواړې کلیپ بورډ نه ختم کړې نو په څه کلیک کړه؟ کلیر راغلی. مثال ته موږ او تاسو ولیکو نیم، دلته ولیکو جاب. مثال احمد شو، دلته نومونه لیکم خان. دا نومونه مثال لیکه جاب شو، مثال منیجر شو، کوک شو، ډرایور شو، ټیچر شو، ډاکټر شو، ډاکټر او همداسې ایډمین شو. ګورئ اوس ورته د دې کاپي تاسو اخلی غواړئ بل شیټ کې کاپي کیدی نو تاسو به څه وکړئ؟ دا به انتخاب کوئ کاپي. دا ده چې په کاپي م کلیک کړو دې شیټ کې غواړئ نقل کیدی څه نه به کارلی؟ پیسټ نه. ګوره دیز نه کاپي شو او دلته څه شو؟ پیسټ شو. بیا بل ګورئ کټ دی. کټ یې سوچه ډیلیټ کوي، یعنی یو ځینه یې سوچه رااخلي موف کوي. ګوره زه ورته وایم دا دیز نه سوچه کټ که ختم که دلته راشه کټ کوم ځای کې ایږدي مثال دلته نو دلته واله پیسټ. ګوره دیز نه سوچه څه شو؟ ختم شو. دلته کېښودل. د کاپي شارټکټ کنټرول سی دی. دا مې ورته ویلو. د پیسټ شارټکټ کنټرول پلس وي، کنټرول سی کاپي، کنټرول پلس وي پیسټ. او د کټ څه شی دی؟ کنټرول ایکس د کټ شارټکټ دی. دې کې خو مشکل نشته دی. بل ګورې کاپي کې دلته یو بل آپشن دی کاپي از ا پکچر. دا کلیپ بورډ په دې پیسټ حال خو پوه شوئ که نه؟ لکه دې هم تاسو کاپي واخیستله، د دې هم تاسو کاپي واخیستله. دا څومره شیان چې کلیپ بورډ کې پراته دي غواړي یو کلیک سره یې دلته پیسټ کړي نو څه نه به کار والی؟ پیسټ حال نه به کار والی. او که غواړي چې دا څومره کاپي شوي معلومات دلته پراته دي ختم کړي کلیره. که غواړي یو پیسټ کړي نو دلته ګوره پیسټ یو آیټم پیسټ کولی شي ګوره. او که غواړي یو ډیلیټ کړي دیز نه یو ډیلیټ کولی شي. او که غواړي ټول ډیلیټ کړي نو په څه نه به کارلی؟ کلیره. مشکل شته؟ اوس ګورئ راځو کاپي از ا پکچر. دغه معلومات زه غواړم کاپي د عکس په شکل کې والم چې دې ځای نه کاپي کوم بل ځای کې پیسټ کوم عکس په شکل د پیسټ شي. دا چې ګوره زه کاپي کوم نو ما ته وایي چې ګوره دا ته غواړې د عکس په شکل کاپي کړي. دا ته په سکرین چاته ښې از ا شوین آن سکرین، یا که ته غواړې پرنټ یې کړي او په کوم فارمیټ کې پرنټ کې پیسټ کړي؟ د عکس په فارمیټ کې که بټمیټ فارمیټ کې. بټمیټ د نوټ پیډ د ایمس پینټ فارمیټ. زه ورته یم په سکرین یې چاته ښیم خو د عکس په شکل یې کاپي واله اوکې که. اوس ګوره زه چې دا دلته پیسټ کړم مثال دا لیکل ګوره راځم دلته پیسټ کوم نو تاسو وګورئ دا د عکس په شکل کې پیسټ شي. دا ګوره عکس شوی. د سره بیا خپله پکچر ټولز موږ او تاسو بیا پکچر کړو لکه عکس ته مثال بارډر ورکړه ګوره بیا په ده موږ دا شیان ورکولی شو. دلته راشه رنګ ورته تیز که کلرونه دلته نه ورکړه. دا اوس ګوره یو عکس شو، اندازه ورته کم او زیاته که
دا خپل لکه مارکیټینګ دپاره استعمالیږي او لوحه چې ډیزاین کې ته غواړې معلومات د عکس په شکل کاپي شي نو دې ځای موږ او تاسو د څه نه کارولو کاپي از ا پکچر مشکل شته دی کې بل ته راځو اوس دلته پیس ته راځو پیس سپیشل خبره اوس ټوله دلته زموږ او ستاسو د MS Word او د اکسل پیس سپیشل ډېر فرق لري د لپاره ګوره زه دا جدول مې جوړ کړی دلته لیکم سیلري او دلته لیکم بونس و اضافه کاری ته لکه دا مامورین ته چې اضافه پیسې ورکوي دې ته بونس وایي مثال دا معاشات مې ولیکه صحیح شو دا به همداسې سمپل څه کومه دا زغمه ده که نه اضافه کاری چې ورته ویل کېږي مثال 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 بس دا به تیسته کو چې دا هغه دي دلته راځو بونس مثال 100 روپۍ 200 همداسې دا ډریک کوو بس داسې ډریک کوي نور خپله راځي ګوره سلسل 0 پورې شو دلته ټوټل راوباسم ټوټل نو فارموله لرو مساوي سم قوس شروع دا به دواړه انتخاب کې قوس بند کړه بس دا فارموله داسې د کوم داسې ډریک که خپل اپلای کېږي اټومیټیکلی اوس ګورئ د دې معلوماتو زه څه علمه کاپي علمه دلته چې کاپي واغسته ګوره اوس دلته دا سپیشل چې ما ورته ډېر فرق لري د اکسل او د ورډ دا اپشنونه چې دا هم دلته تکراریږي دلته درته اوسم ټوله ګوره آل څه معنی ټول لکه دا ټول معلومات چې ما دلته دې ته لږ رنګ هم ورکوم مثال ځکه دا ټول شان باید پکې وي رنګ هم ورکوم ګوره بارډر هم ورکوم دلته صحیح شو بولډ هم که ایټالیک هم که دا لیکل مې دیز نه کاپي که صحیح شو غواړم چې دیز نه مې څنګه کاپي کړي ټول په هماغه شکل دلته پیسټ کړه نو دلته وری شي سپیشل او څه ته وچکلی آل اوکې که نه ګوره په هماغه شکل دلته څه شو پیسټ شو واپس کنټرول زیډ انډو بیا ګوره په سپیشل کې بل څه دی فارمولاس فارموله څه ته وایي دا فارمولې موږ او تاسو یو لکه سم کاونټ دا فارمولې دي ګوره اوس دلته زه راځم مجموعه مې راایستې که نه لکه دغه ټوټل د دې داسې ټوټل نه راوباسم دا ډیلیټ کوم غواړم ټوټل دیز نه راوباسم مثال په طور دلته لیکمه دلته دې مجموعه راوباسم الټ جمع ووه ټوټل د دې هم راووتو الټ جمع د دې هم ټوټل راووتلو اوس زه غواړم چې دغلته ما کومه فارموله استعمال کړې دا فارموله زه صرف دیز نه کاپي کوم بس او بل ځای کې چې پیس کوم صرف دا فارموله پیس شي څه شی دی پیس شي فارموله نو دلته دا لکه څه دپاره یو ځای کې یو چا جدول جوړ کړی فارمولې استعمال کړي فارمولې ستا بل ځای کې په کار دی بل شیټ کې یا بل په هغه کې ته غواړې چې تېنه دا فارمولې کاپي کړې ډیټا نه فارمولې کاپي کړې او ځان ته یې څه کړې پیس کړې بیا دلته ته غواړې صرف د دې فارموله کاپي کړې نو دلته به راشې څه نه به کار والې کاپي زه غواړم چې دلته صرف د دې دا فارموله پیس شي چې شی پیس شي فارموله تاسو به راشئ ګوره دا انتخاب کو کنټرول سی غواړم چې دلته صرف فارموله پیس شي پیس سپیشل څه ته به چکولی دی فارمولیز اوکې که اوس وګوره څه راغله صفر ځکه فارموله راغلې پاس صرف څه مونږ راواغستله فارموله چې دلته کومه ته استعمالش کړي به دلته پیس شي اوس ته ګوره پاس عدد لیکه دلته دا خپله محاسبه پې کېږي ګوره فهم دی د اول خانه کې دلته څه لیکل شوي سیلري ځکه دلته څه ګوره خپله محاسبه کېږي که نه ضرورت زمونږ چې فارموله ولیکو صرف همغې نه کاپي که فارموله دلته هم څه که پیسټ که مشکل شته دی کې ښه بل ته راځو یو کس درته وایي چې دغه مجموعه د دې دا ټوټل 38,000 دي که نه د دې ټوټل ما ته دلته راواله خو صرف فارموله ټوټل راواله عدد فارموله مه راواله نو ته به دلته راشي دا به انتخاب کړي او دا به څه کړي کاپي غواړم چې دلته صرف ټوټل راشي نو پیس سپیشل ته به راشي او دلته به څه والې فارمولس اوکې سوري ویلیوز خپل عدد ته وایي نمبر ته وایي ویلیوز ته چې کوله اوکې که دلته صرف څه راغله پاس وګورې فارموله ښکاري صرف مونږ او تاسو څه راواغستو عدد راواغستو مشکل شته بل راځو بیا په سپیشل ته بل فارمیټس دی فارمیټ وایي د سټایل ته ته غواړې د جدول چې جوړ کړی دی دا سټایل راوالې بل ځای کې پیسټ کړې صرف چې شه
دا سټیل دلته راشه څه نه به کار والی کاپي غواړم دلته صرف سټیل پیسټ کړم نو پیسټ سپیشل فارمیټس اوکې که نو صرف څه پیسټ شو فارمیټ سټایل کمنټس ته راځو کمنټس خو تاسو ته مې ویل د اضافه خبرې ته ویل کېږي لکه دلته زه ګوره په احمد کمنټس ورکوم مثال لیکم هی از ا ګوډ منیجر دا کمنټس ما ورکړو دلته که نه دلته مثال په خان کمنټس ورکوم دلته لیکم مثال هی از ا ګوډ کوک دلته په دې کمنټس ورکوم مثال دا څوک دی علی مثال لیکم هی از ا ګوډ ډرایور اوس یو کس ساتئ چې دغه درې کمنټسونه دیز نه کاپي که او دلته راته صرف څه پیسټ که کمنټس لکه احمد نوم دلته هم شته که خان دلته هم شته که علي دا کمنټسونه په دې دلته پیسټ که لکه دا د دویمې میاشتې هغه شو جدول شو دا کمنټسونه چې ما ورکړي دلته دا دلته پې پیسټ که تاسو به څه وکړئ دلته اوس یو ورو راولم لیکم نیم ګوره نیم زه غواړم چې دلته په دې دا کمنټسونه څه کړم پیسټ کړم نو تاسو به دلته راشئ دا کمنټسونه به انتخاب کړئ چې کوم څه باندې دا ډیټا ټوله زه انتخاب کړئ مشکل نشته دلته راشئ څه نه کار واله کاپي زه غواړم چې دلته صرف څه پیسټ شي کمنټس که نه نو څه ته به چک ولګې کمنټس اوکې وګورئ صرف څه راغله کمنټس راغله ګوره ډیټا نوټس چې خو رانغ که نه صرف دا کمنټس راغله بل آپشن ته راځو ویلیډیشن رولز دا لا تاسو نه دی ویلی دا مونږ او تاسو به ریویو ټپ کې دلته ویو ډیټا ټپ کې ویلیډیشن رولز ډیټا ویلیډیشن دلته مثال اوس درته کاروم ویلیډیشن خپله بندیز دپاره استعمالیږي څه دپاره بندیز مثال ګوره دلته ته ولیکو نیم دلته دې ولیکو جواب دلته دې ولیکو سلیري تا ته وایي په دې دغه ځای کې داسې پابندي ولګو داسې بندیز ولګو چې چاته د 15,000 نه زیات معاش ورنه کړي 15,000 نه زیات ورنه کړي لکه یو کس ته مثال راغو خان نوم دی ښه وظیفه یې شه منیجر ده ته ویل شوي 15,000 زما د کمپنۍ معاش دی کم شته خو زیات چاته نشته ښه یو کس 15,000 علي وایغستو یو کس خپل خپلوان راولي زما خپلوان دی ورته 6,000 که نو د ده پیسه دي د رئیس تاوانې دی که نه خو رئیس ورته چې دلته بندیز ولګو چې تر هغې د 15,000 نه کمې نه وي یا 15,000 نه وي معاش ماله لکه 15,000 او 15,000 نه کم معاش خلکو ته ورکوه خو زیات ورنه کړي نو تاسو دلته بندیز بیا موږ او تاسو یو بندیز په دې کالم زه لګوم راځم دلته ویلیډیشن او دلته دا بیا پس ته ویم راځم انتخابوم هول نمبر او دلته ورته انتخابوم equal to greater than or not equal to دلته ودرېږه between equal to not greater than or equal to less than or equal to دا بیا تاسو ته پسه تشکم صرف ګوره څه مې ورته انتخاب کړ less معنا کم equal to مساوي یعنی دنه کم یو د سره مساوي معاش خلکو ته څه کوه ورکوه اوکې که دلته راغه خپل دی ښه زه ورکه 3,000 معاش صحیح شو ښه ورکه 6,000 معاش اخلي نه دا مونږ دلته څه لګولی بندیز بیا دا میسج ته ورته خپله هم ورکولی شي دلته بیا دا میسج هم ته ورته لیکلی شي چې مثال سوري انټر د سیلري مثال تاسو ورکوم less than or equal to 5,000 اوکې که ګوره دلته میسج ورته ښیي که نه وایي بخښنه غواړو باید ته 15,000 او 15,000 نه کم معاش ولیکي دا 4 زه 15,000 او یو چې م ورکوي نه بالې ګوره 15,000 او یو 15,000 بالي کم به ملي ګوره 15,000 دلته زه راځم کینسل ومه 15,000 ښځه ورکه ها یعنی دا 15,000 نه هېڅ کمې دا نه شي زیاته نه شي یو روپۍ اتانې څه دی هغه هم ځکه دلته مونږ بندیز پرې ولګوو اوس ګورئ نیمه روپۍ که نه اتانیز نیمې روپۍ ته ګوره مثال بیا دلته بله میاشت شو ښه دې بله میاشت کې جدول ولیکو اوس درته وایي چې دغه بندیز څنګه دلته بندیز همدا بندیز کاپي که او په دې څه کې مو لګوه نو ته اوس غواړې دا بندیز صرف دا کاپي که دا شر چې تا لګولی دا کاپي که دلته یې ولګوه
نو راشه هوم ته پی سپیشل ته څه ته به چکو لګې ویلیډیشن بس اوکې که اوس دلته راځو لیکو خپل مې دی خان ورکه 10,000 ګوره 19,000 زه خیر کومه په 10,000 ورکه زه مثال په طور ورته وایي چې زه 5,000 6,000 ورکه کمپیوټر په څه دی دا دروغ نه وي دته چې څه وویل که نه مني دا موږ او تاسو چې شفافیت کمپیوټر چې دا دروغ نه وي انسان دروغ وي پوه شو دا ارزي کې نن سبا څه ولې کمپیوټري شو ځکه دې کې دروغ نشته یو څل دې څه ورته وویله درته هماغسې عملي کوي پوه شو دا ځکه ارزي کې چې شفافیت کمپیوټر دې کې دروغ نشته اوس دا دروغ ویلی شي چاته په خپل زر 5,000 او 500 ورکولی شي دلته مونږ پیسه ولګو شرط لګولی نو دا کمپیوټر چې ارزي کې نن سبا ضرورت دی چېرې دا په دې ښه دی په دې دا دروغ نه وي اوس ګوره یو ځای کې تذکره جوړه کړه صحیح شو تذکره کاغذي ده تا ته هم تذکرې نمبر 200 کو بل ولایت کې دته هم 200 کو ما ته هم 200 کو انسان دی که نه وایي زه 200 دته هم زه ورکوه بل ځای کې هېڅ معلومېږي نه چې د چا اوس د افغانستان کې به ډېر داسې کسان چې تذکرو نمبر یې یو رقم چاته معلومېږي نه او که دا چېرته اوس کمپیوټري تذکرې شي دکې یو ځل یو کس ته دا نمبر تذکرې ورکول شو 1 2 3 دا به دې پلارم چې کمپیوټري بل چاته یې نشي ورکولی ځکه دلته دا 1 2 3 آی ډي دې کس پسې ولیکل شوه دا که سبا چېرته پاسپورټ جوړوي کار څه جوړوي د دې تذکرې نمبر باندې دا کمپیوټر چې نن سبا خلک وایي چې دا شفافیت دا دروغ مارته سوي دروغ پکې نشته څه چې تا ورکړه څه چې تا ورته ویله درته کوي صحیح شو بیا راځو پی سپیشل ته ګوره دا کنټرول سی کومه راځم دلته دا ډیټا څه کومه کاپي کوم دي ځینه کنټرول سی دا انتخاب کا او په څه کلیک کنټرول سی کاپي دلته ګورې راځم مثال ګورې ډیبل شیټ ته راځم زه ورته وایم چې دا ټول ډیټا دلته پیسټ کا نو دا هم دا کار کوي آل سورس یوزینګ ټیمز اوکې کار څه چې څنګه د هغې ځینه کاپي کړي وي په هماغه شکل دلته ورته څه کېږي پیسټ کېږي بل آپشن ګورې لیکل شوی دی آل ایکسپټډ بارډر زه ورته وایم چې دا ډیټا راته کاپي مې کړه دلته بدون د بارډره پیسټ کا بارډر دا خطونو ته ویل کېږي بدون د دی دلته پیسټ کا نو پیسټ سپیشل ته راشه آل ایکسپټډ بارډر اوکې کا نو ګوره بدون د بارډره ډیټا څه شوه پیسټ وکړه نو ته وګوره بارډر لري که نه دلته بارډر شته که نه دلته بارډر شته نه بیا بل آپشن ته راځو بل ګورې کالم دی لکه ګورې دې کالمونو اندازه به تاسو څنګه زیاتوئ کموئ مثال په طور دا کالم دې لږ غټ کړو صحیح شو درته وایي دا اندازه دې 3 کالمو ته م ورکړه اوس داسې خو چې ته خوځې ودرې لاس دې خرابېږي یا مجبور چې دلته ریش اندازه یې وګورې خو ته غواړې دې د اندازه دې کالم کافي کې دې نورو ته هم ورکړې دا کالم انتخاب کړه کافي والا زه غواړم چې دې اندازه په دې 3 واړه څه کړم پیسټ کړم نو پیسټ سپیشل او دلته وسطه چکو لګې کالم ویل اوکې که دې 3 واړو ته دا اندازه یې څه کړه پیسټ کو که نه مشکل شته دی کې بل آپشن ته ګورئ بل ته راځو بل څه شی دی فارموله نمبر فارمیټ ګورئ مجموعه دلته شته که نه زه ورته یم چې دې زما دا مجموعه هم کاپي کا دلته یې پیسټ کا سره د فارمولې هم مجموعه راواخله هم فارموله دلته ولر آپشن وګورم ګوره راځم څه لیکلي فارموله نمبر فارمیټ فارموله نمبر فارمیټ څه معنی دلته موږ او تاسو دی عدد سره ډالر علامه هم راوستلی شو دې ته نمبر فارمیټ وایي ګوره دې ته څه ویل کېږي نمبر فارمیټ دا یو پس درته وایم لکه دا چای دا ماشین اوس په څه شي دي نه په څه شي دي ډالر دی افغانۍ دي چینایي پیسې دي دلته بیا موږ او تاسو سمبولونه ورسره لرو که نه ښه ډالر شو ګوره ماشات څه شو ډالره اوس ته غواړې د اشارې نه پس 2 صفره دا د حساب ریاضیات اصول دی د بانک چې مجموعې نه پس اشارې هغه نه پس 2 صفره لیکي اوس زه ورته وایم چې دې نه دا عدد کاپي کا دلته دا فارموله پیسټ کا دا د نمبر فارمیټ نمبر علامه ډالر ده که نو ته ولته راشي څه نه به کار والی فارموله نمبر ګوره فارموله پیسټ شوه
او نمبر فارمیټ هم ورسره سیف کړئ. اوس ګوره زه دلته نمبر ورکوم، اوس دلته ولې داسې داخل کالم اندازه وړه ده، کالم اندازه څه ده وړه ده. دې کالم ته وګوره، دې ته دا ګوره کله دا کالم اندازه غټه کې پوه شوئ که نه، پوه شوئ که نه. ګوره بس نو ګوره اوس عادت ورکوه، ګوره خپله فارموله اپلای کیږي که نه پام هم دی. یعنې دا څه کار کوي، دا نمبر ان فارموله نمبر ان نمبر فارمیٹ دا هم به نمبر پیست شي، هم به فارموله پې کاپي پیست کړي او هم به ورسره نمبر فارمیټ ویل وین نمبر فارمیټ. زه ورته وایم چې دې نه صرف دا عدد او دا فارموله دا نمبر فارمیټ پیست کړه دلته، صرف عدد او دا نمبر فارمیټ بدون د فارمولې نه. نو څه ته به چکو لګي ویلیوز ان نمبر فارمیټ. اوکې وګوره دلته صرف څه پیست شو، فارموله شته، نمبر فارمیټ او عدد دی، صرف دلته وګوره فارموله او نمبر فارمیټ پاتې شو. دا نور درته بله ورځ هم اوس لږ چارج دی کم کمی دی، دا درته سبب بله ورځ هم آل مارجن دا پاتې شو. دا پکې یاد کړئ، په دردم خوري پیس سره دا وکړه هغه وکړه.